السلام علیکم ګران کتونکو زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر څنګه چې تاسو ته پته ده چې درې ورځې چې د کم قبایلي جرګه وشوه هغې کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا شرکت وکړو دې کې څومره اراکین دي مختلف جماعت هغې اراکین هم دې کې شرکت وکړو دې سره سره چې قبایل کې څومره مشران دي هغه ټول دې کې شرکت وکړو او یو متفقه تور باندې یو فیصله وکړه او هغه فیصله چې دی هغه وزیر اعلی هغه د خبرو کو چې دا فیصله چې دی دا مونږ حکومت ته مخامخ کیدو او هغه ته به دا مطالبه چې دی هغه بیا غوړو چې هغه حکومت د باره کې سوي خو اول راځو دا جرګې حواله سره خبره کوو جرګه چې دی هغه ډیر کامیاب جرګه وشوه دې نه مخکې چې کوم جرګه کولو نو د باندې پابندي ولګېده د هغه پارټۍ باندې نو एकदम وزیر اعلی چې دی خیبر پختونخوا ډېر حکمت نه کار واغستو او شپه ټول چې څومره پارټیانې دي او وفاق کې چې څومره هغه دی هغې سره رابطه وشوه او رابطه کې د یو ګرینډ جرګه منتخب کو خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته اجازت ورکړو د مشرې هغې جرګې د مشرې نو هغه جرګه چې دی هغه د قبایلي اضلاع ته لاړو نو قبایل کې جرګه چې ده هغې منظور پښتون دی هغې سره خبرو کو هغې متفقه طور باندې چې دی هغه رضا شو لیکن دې نه مخکې چې کم پولیس والا کم حرکت وکړو هغه ډېر افسوسناک خبره ولې چې هلته هم پښتانه دي او دلته هم پښتانه دي نو پښتانه چې کم عام پښتانه دی هغه ډېر پکې چې کم دي هغه شهید شوي دي او ډېر پکې زخمی شوي دي نو دا کېدو پکار دا و چې دې نه مخکې دا خبره وه چې دا کم قبایل کې جرګه ده د متفقه طور باندې یو بل جرګه به منتخب شوی نو څنګه درې ورځې دا جرګه وشوه او دې کې ټول خبرې چې دي هغه وشوې دا امن جرګه چې مخکې شوی نو دومره نقصان به نه کېدو کم هلته پښتانه دي هغه به مړ کېدو نه هغې ته دومره نقصان نه رسول لیکن دا جرګه چې دی هغه وشوه او په خیر خیریت باندې درې ورځې دا جرګه وشوه او هغې مطالبات چې دي وزیر اعلی خیبر پختونخوا له ورکه او هغې نه پس چې کم مشرانو هغه ټول په حلف واغستو چې دې کم مطالبات دي دې باندې مونږه متفقه یو خیر خیریت باندې درې ورځې کم جرګه ده هغه وشوه او دې کې غټ کردار چې دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنټپور دې کې ادا کړه دې کې نور کم جماعتو اراکین دي هغه هم دې کې موجود او ټول مخامخ متفقه طور باندې دا فیصله وشوه او کم قبایل جرګه مشران دي هغې حلف هم واغستو د مطالبات باندې اوس دا مطالبات چې دي دا حکومت ته مخامخ به کیدي او هغې څه مطالبات دي بیا به راځي او د قبایل چې کم مشران دي هغې مخامخ به هغې مطالبات به ایږدي د دواړو خپل مطالبات چې دي څنګه خبرې به یو بل سره به کوي او کم منلو والا مطالبات به هغه به ومني او چې کم نه به یو هغې کې به خبرې به کوي دې کې یو خبره زه دا کول غواړم دا څومره د خیبر پختونخوا حکومت او چې کم وفاق حکومت دې کې کشیدګي وه هغه کم شوه اوس تاسو وګورئ گورنر چې دی گورنر سره او وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره نانلګي وه نو هغه نانلګي چې دی هغه ټول پارټیانې خپلو کې کېناستو مسلې مسایل چې دی هغه حل شو او ټول یو شو او دا یو ښه خبره ده چې دې خبره باندې دا ټول پارټیانې چې دي متفقه شوه